سلامونه ستړي مه شئ د نن شپې خبري ټولګې ته چې د زمري 24مه د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ د 15مې کلیزې په مناسبت ځانګړې شوې ښه راغلاست. د اسلامي امارت ځینې چارواکي دلته د لوی جرګې په خیمه کې د زمري د 24مې نیټې په پار ټینګار کوي چې دمګړی هغه مهال رسېدلی تر څو نړیواله ټولنه اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دوی پر افغانستان د نړیوال ټولنې سیاسي او اقتصادي فشارونه ناکامه بللي او د دې بهیر د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. د اسلامي امارت د چارواکو په وینا کابل له ټولو هیوادونو سره د ښې اړیکې غوښتونکی دی، خو ټینګار کوي چې هغه ډول غوښتنې چې د اسلامي او شرعي ارزښتونو پر خلاف وي نه یې مني. دلته د لوی جرګې په خیمه کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو د 15مې کلیزې نمانځنه په دغه مراسمو کې د رئیس الوزرا اداري مرستیال په تیرو 15 کلونو کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې د پام وړ بولي او د هیواد اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره د هڅو له دوامه خبر ورکوي. عبدالسلام حنفي دغه راز له هیوادونو سره د ښو او مثبت اړیکو لرل د اسلامي امارت له استراتژیکو تګلارو ګڼي. ما با همه همسایه‌های خود با همه کشورهای منطقه و فرامنطقه روابط حسنه، روابط استوار بر اصول عدم مداخله، اقتصاد محور و احترام متقابل و روابط بر اساس برد می‌خواهیم. بل لور ته په دغه مراسمو کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر پر افغانستان د نړیوالو ټولنې سیاسي او اقتصادي فشارونه ناکامه بولي او له دوام څخه یې پر مخنیوي ټینګار کوي. 15 کاله مسلسل په تاوان کې دي، نو ویښیاران بیا په خپل تاوان باندې تجدید نظر کوي، په خپله پالیسي تجدید نظر کوي، د تعامل پالیسي ته دې راوړاندې سي، د راشدرشه پالیسي ته دې راوړاندې سي. نن الحمدلله لکه مخکې چې ملګرو وویل سره له بېلابېلو فشارونو افغانستان په مختلفو برخو کې په خپلو پښو درېږي. یو شمېر نور ویناوال هم اوسنی فرصت د نړیوالو ټولنې له لوري د اسلامي امارت رسمیت پیژندنې لپاره مناسب ګڼي. موږ تاسو باید په رسمیت وپېژنئ، ځکه دوی ته دغه برخه ضرور ده چې موږ تاسو تسلط لرو په ټوله خاوره باندې، حکومت منظم ده، ټاکنې منظمې دي، تغییر او تبدیل منظم ده او زموږ او تاسو د حکومت طریقه ډېره خوندوره مخې ته روانه ده. غوښتنه دا ده د دوی څخه چې د افغانستان جنګ ځپلی هیواد د اوږدو انقلابونو په درشل کې ډېرې ناخوالې ګاللې او لیدلې، د نورو هڅو پر ځای دي د افغانستان د جوړونې، د بیا رغونې، د افغانستان له ملت او غریبو خلکو سره د کومک هڅه وکړي، کومک دې ورسره وکړي، همکاري دې ورسره وکړي. چارواکي په داسې حال کې د نړیوالې ټولنې لخوا د اسلامي امارت پر رسمیت پیژندنې ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د اسلامي امارت ویان ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې له هیوادونو سره د افغانستان سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې پراخې شوي دي. له بلې خوا رئیس الوزرا د زمري د 24مې نیټې په پار له هیوادونو سره د مثبتو اړیکو پر درلودلو ټینګار کوي. ملا محمد حسن آخوند په یوه پیغام کې له ځینو هیوادونو غواړي له افغانستان سره ښې اړیکې ولري او خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اسلامي امارت همداشان د دې ورځې په مناسبت په یوه اعلان پاڼه کې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان خاورې، حریم او ګټو ته درناوی ولري. له نړیوالې ټولنې سره د مثبت اړیکو پر لرلو د اسلامي امارت د چارواکو ټینګار. رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند د زمري د 24مې د اسلامي امارت د واکمنېدو د 15مې کلیزې په مناسبت د هیوادونو لخوا پر ورته تګلارې ټینګار کوي او وایي هر ډول ستونزه باید د خبرو اترو له لارې حل شي. سیاسي او اقتصادي اړیکو د همکاریو د لا پیاوړتیا غوښتونکي یو. د مسایلو د دایمي او معقول حل لپاره د تهدید، فشار او لاسوهنې پر ځای موږ یو ځل بیا د تل په څیر په مذاکره او مفاهمه تاکید کوو. په ورته مهال اسلامي امارت په دې مناسبت په یوه اعلامیه کې یو وار بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه د هیڅ هیواد پر وړاندې کار نه اخیستل کیږي او کابل له نورو هیوادونو هم د ورته چلن غوښتونکی دی. افغانستان د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د امن او آرام په فضا کې ژوند کول غواړي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د چا په وړاندې استعمال کړي
او له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د افغانستان په ضد په هیڅ ډول دسیسو کې ښکیل نشي او زموږ د خاورې د حریم او منافعو درناوی وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې مسؤلین باید د شریعت په پلي کېدو او خلکو ته په خدمت کولو کې پاملرنه وکړي او له هیوادوالو سره د ښه چلن ولري. د اسلامي امارت د دفاع وزیر وایي هیڅ چاته د هیواد د امنیت د ګډوډولو اجازه نه ورکوي. محمد یعقوب مجاهد په پیغام کې د زمري د 24مې نیټې په مناسبت ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونو له ټول توان سره له هیواده دفاع کړې او امنیت یې ټینګ کړی دی. له بلې خوا د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر په پیغام کې په دې پار په هیواد کې د ستونزو د مخنیوي لپاره پر یووالي ټینګار کوي. په هیواد کې د امنیت له ټینګېدو د اسلامي امارت د دفاع وزیر ډاټ محمد یعقوب مجاهد په پیغام کې د زمري 24مې د اسلامي امارت د واکمنۍ د 5م کال په مناسبت وایي چې هیڅ چاته د هیواد د امنیت د ګډوډولو اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د امګړې په هیواد کې ناخوالې له منځه تللي او امنیتي ځواکونه له ټول وس سره د هیواد له نظام او ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع کوي. له دې سره هم مهاله د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د دې ورځې په پار په یو پیغام کې په هیواد کې د ستونزو د مخنیوي لپاره پر یووالي ټینګار کوي. ټول ملت ته دا وایم او امنیتي ځواکونو ته دا وایم ټولو او متدینو خلکو ته دا وایم چې ګورئ د موږ دا کمال نه دی چې موږ دغه کامیابۍ ته په داسې امکانات رسېدل، دا موږ په یو وحدت ورسېدلي، په اتفاق ورسېدلي چې د افغانستان ملت متفق او متحد وي، د نظام متفق او متحد وي ان شاء الله الرحمن. د موږ ملت په هیڅ کله بیا د داسې مشکلاتو ستونزو سره مخ نشي. له دې سره د اسلامي امارت چارواکو مخکې له دې هم د هیوادوالو ترمنځ پر یووالي او ورورولۍ ټینګار کړی او په هیواد کې د امنیت د لا ټینګښت اړوند ډاډ ورکړی دی. بیا هم ښه راغلاست. له بلې خوا نن د کابل سړکونه هم د هیوادوالو او امنیتي ځواکونو د حضور شاهد وو. امنیتي ځواکونو په دې پار د هیوادوالو د امنیت له ټینګېدو ډاډ ورکړی او ټینګار کوي چې چاته د خرابېدونکو فعالیتونو اجازه نه ورکوي. هیوادوال په تیرو 5 کلونو کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو د خوښۍ په څرګندولو سره اسلامي امارت څخه غواړي چې د خلکو د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې لا زیاته هڅه وکړي. د اسلامي امارت د بیا ځلې حاکمیت د 5مې کلیزې پر رسېدو سره له بېلابېلو بنسټونو لکه دفاع، کورنیو او استخباراتو څخه امنیتي ځواکونو د ګلانو په شیندلو او په ښار کې د خوږو ویشلو سره دغه ورځ ونمانځله. هغوی وایي چې د هیواد ازادي او خپلواکي د ګڼو قربانیو په پیل کې لاسته راغلې او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي د هیواد امنیت او ثبات ګډوډ کړي. موږ داسې یو چې د تاسې چوکیداران یو، د شپې پیره په موږ باندې د تاسې خوب وکړي، د موږ امنیتي ځواکونه خوب نه کوي. په چکپین باندې موږ درته ولاړ یو، انشاءالله د تاسې لپاره به مشکلات نه وي. تاسې تجارت وکړئ، انشاءالله د تاسې د مال لپاره به تکلیف نه وي. تاسې سیاحت وکړئ، د تاسې د سر لپاره به تکلیف نه وي. موږ یو د دې لپاره چې د تاسې لپاره لکه د امنیت دعوه مو چې کړې او تاسې هم شاهدان یې چې د تاسې لپاره دا ټولې زمینه سازۍ موږ وکړو، دا موږ درته برابر یو. موږ به همیشه د خپل وطن څخه دفاع کوو او د دوی دا شوم پلانونو ته به هېڅ وخت اجازه ورنه کړو چې زموږ په امنیت کې اخلال راولي او زموږ په وطن کې بربادي بیا جوړه سي او بیا جنګ رامنځته سي. بلخوا هیوادوال د دغه ورځې نمانځلو لپاره ښار ته راغلي دي او په تیرو 5 کلونو کې د امنیت تامین څخه خوښي څرګندوي، خو هغوی له اسلامي امارت غواړي چې د خلکو د معیشت او ټولنیز وضعیت ښه کېدو برخه کې پاملرنه وکړي. ما خوش هستیم، همین تو یک دولت امارات اسلام هستیم، الحمدلله شکر وطن ما اسلام است، اسلام دوست داره، باید از همین رقم حکومت عدالت همین رقم انصافانه پیش برد. تا 15 کال ډیر ښه و او موږ له امارات دا خواست کوو
چې مخکې دا رقم امنیت ونیسي په راتلونکي کې. 5 کاله چې تیر شوي دي د ازادۍ د فتحې ډېر ښه تیر شوي دي او خلک ډېر له امارت نه خوشحاله دي او امارت دې کوشش وکړي چې نور دې هم خلکو ته کارونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن په بېلابېلو ولایتونو کې د اسلامي امارت د بیا ځلې حاکمیت 5مه کلیزه ونمانځل شوه. د اسلامي امارت چارواکي هم په دې مناسبت د هېواد د ازادۍ او خپلواکۍ پر ساتلو او د هېوادونو ترمنځ پر لا ډېر یووالي ټینګار کوي. د زمري 24مه د اسلامي امارت د واکمنۍ 5مه کلیزه په بېلابېلو ولایتونو کې له ځانګړو برنامو په ترسره کولو سره ولمانځل شوه. یو شمېر هیوادوال د دې په پار په هیواد کې له ستونزو څخه د وتلو لپاره پر یووالي او ورورولۍ ټینګار کوي. دوی په هیواد کې د امنیت ټینګېدو په موخه د اسلامي امارت له تګلارې خوښي څرګندوي او کاري فرصتونو د برابرېدو په موخه د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د هیوادوالو لخوا د زمري 24مې د اسلامي امارت د واکمنۍ 5مې کلیزې نمانځنه هیوادوالو دلته په مزار شریف ښار کې سړکونو ته په راوتلو او د ځانګړو برنامو په ترسره کولو سره دغه ورځ نمانځلې ده. هغوی همداشان د امنیت د ټینګېدو په برخه کې د اسلامي امارت له تګلارې د خوښۍ په څرګندولو سره په هیواد کې د کاري فرصتونو د برابرېدو په برخه کې د مسؤلینو د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. نن ورځ د ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او ډېره د افتخار ورځ ده. ټول اقوام سره ټول شوي دي او دا ورځ په ډېره په افتخار او په خوشحالۍ سره یو تر بله ورورګلۍ په توګه لمانځي. طالبان موږ ډېر خوشحاله امن ده او په سرتیر سره ورورګري ده ښه امن ده څه تکلیف نشته خو بېروزګاري زیاته ده. باید موږ د طالبانو دا خواهش لرو چې باید ځوانانو ته یو کار او کسب ورته پیدا شي. له دې سره هم مهاله په هرات ولایت کې لوبغاړو د ورزشي برنامو په ترسره کولو سره دغه ورځ نمانځلې ده. د هرات اوسیدونکي د هیوادوالو ترمنځ پر یووالي او همپالنې ټینګار کوي. تمام مردم و تمامی ورزشکاران همیشه و هر سال انشالله این روز رو تجلیل میکنیم به خاطر از اینکه یک روز بسیار تاریخیه برای ما و انشالله امیدواریم که امارت اسلامی هم همان طوری که فعلا در کنار ورزشکارای خود است همیشه ایستاد بشه. باید اتحاد داشته باشند، باید اتحاد و یکپارچگی. یک ملت میتواند با اتحاد و یکپارچگی استقلالیت خود را اعلان بکند. همچنین این نتیجه داده که افغانستان اتحاد و وحدت داشتن که ما امروز توانستیم که پرچم استقلالیت خود را بلند بکنیم. همدا ډول د لغمان یو شمېر اوسیدونکو په یوه راټولېدنه کې دغه ورځ نمانځلې ده. ځایي مسؤلین هم په دې ولایت کې د وزګارتیا د ستونزې هواري لپاره د سترو اقتصادي پروژو د پلي کېدو لپاره له هڅو ډاډ ورکوي. فتحې ورځ دا ډېر خوشحاله یم چې نن موږ خپل ملګري او موږ سره راټول شوي او دلته د فتحې ورځ نمانځو. ټولو ته دا پیغام دی چې لله الحمد هغه کومه ارزو امید چې لله الحمد هغه پوره شو. امن و امان سکونت ټول الحمدلله په ټول چارو کې دی. د هېواد د اقتصادي ودې د پراختیایي پروژې د تطبیق د اوبو د مهارولو او مدیریت په بابېلو برخو کې د پانګونو د جذب او لنډه دا چې د هېواد هر اړخیزې خودکفایي او د هېواد والو هوساینې او سوکالۍ لپاره دوامدارې هلې ځلې ادامه لري. له دې سره مخکې له دې هم د زمري 24مې نېټې په درشل کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې ځانګړې برنامې ترسره کېدې. له بلې خوا د دغه ورځې په پار د اسلامي امارت بیرغ د بلخ ولایت د مقام په انګر کې د 60 متره په لوړوالي سره ورپول شو. دا و د محل خبری ټولګه او په پای کې هم د سبا حوالات واورئ. په الله مو سپارم ښې چارې ولرئ.